زما یو جنې خوښه ده او څه وظیفه راته وښایه اکثریت پکې داسې میسجونه زه ګورم نو راځئ چې که څوک وایي چې زمونږ د واده انتظام او زمونږ د خوښې وي چې هغه زر تر زره وشي نو د هغې لپاره یو بهترین او اسان عمل دی هغه عمل دا دی چې یا حی یا قیوم دا به 143 مرتبه دا به په یو کاغذ باندې ولیکي او په خپل مټ باندې به وتړي پخې مټ انشاءالله زر تر زره به تا ته هغه رشته میلاو شي کومه چې ستا خوښه وي او هغه به تا ته زر تر زره چې کوم دی هغه نکاح کې هم راشي. نن سبا د عوامو په منځ کې هغه دعاګانې او هغه اذکار مشهور شوي دي چې هغه بې سنده دي مولیان ورته ښوولي دي یا عوامو ښوولي دي یو بل ته او د هغې څه سند نه وي خصوصا دا اذکار 1,00,000 پیرې دا وایه او 1000 پیرې دا وایه او 2000 پیرې دا وایه 10,000 پیرې دا وایه دا کار به دې وشي او دغه به دې وشي دا وظیفې تقسیمیږي را تقسیمیږي زموږ په دې ملکونو کې او زموږ په دې علاقو کې چې هغه اکثر بې سنده دي او دغه شان خاص دعا به یې جوړه کړي د هغې نسبت به پیغمبر ته کړی یا به یو صحابي ته کړی وایي دا داسې وایه هغې کوم اکثر سند د هغې کمزوری نو اوس موږ څه ضرورت لرو کمزورو حدیثونو ته او کمزورو اذکارو او وظیفو ته او الحمدلله موږ سره قرآن او صحیح حدیث دي ضرورت خو دغه قصو ته دغه منګړتو خبرو ته به هغه څوک لري چې هغه سره څه نه وي نو اوس موږ سره خو قرآن دی نو موږ سره صحیح حدیثونه دي ولې دا صحیح حدیثونه ختم شو دا اذکار چې په صحیح حدیثونو کې راغلي دي هغه ستا دپاره ناکافي دي هغه قرآن کې چې کومې دعاګانې دي هغه ستا دپاره پوره نه دي صحابه کرامو چې په صحیح سند سره کوم اذکار رانقل دي دعاګانې هغه ستا دپاره کافي نه دي چې تا ته ضرورت راپېښ شو چې ته بې سنده او منګړت وظیفې زده کړې او بیا خلکو ته بیانې او بیا په هغې باندې د دروغو اجر ثابتې او دا بله یو خبره نن سبا دا مشوره شوې ده چې بس هر سړی چې ځان مشورول غواړي هغه دې میډیا ته راوځو چې څه وکړو بس ځان په یو طریقه مشوروه که هر څه دې وکړو که پکې اسلام بیلې که غیرت بیلې که پښتو بیلې که ځان په شرمونو شرمې که هر څه کېښو چې کسان دې ډېر ګوري او مشهور شي پیسې به ډېرې راځي یو نوم به دي مطلب یعنې نوم ګټل مقصد دی د هغې دپاره بعضو دا چل کړی دی چې د علم هغه بین پیم نه دی لګېدلی بین او هغوی به پټکۍ اچولی یا سپین رومیال به په سر راچولی او دا مختصر ویډیوګانې به کوي نن تاسو ته جي ذکر ښیم او په هغې باندې الله دومره نیکیانې ورکوي او دا بیماري پرې ختمېږي او دا کېږي او ته به 1000 پیرې سبحان الله ووایه 1,00,000 پیرې به دا اکثر د دروغو وظیفې کوي بیا دا خلک وایي وجه څه ده چې د دې چې خلکو خبرې ډېر عوام اوري د هغې څه وجه ده ته به یو محقق عالم بیان وینې چې هغه به ډېر خلک نه اوري او د داسې کس چې هغه باندې د علم بینوم نه یې لګېدلی د ده بیانونه خلک ډېر اوري د ده خبرې ډېرې اوري نو خلک وایي د دې څه وجه ده زه درته وجه بیانومه یوه وجه هغه دا ده چې دیزي کې شیطان هم زور په دې سړي راوستلی چې د ده ومنه لکه چې شیطان خو دا غواړي چې زمونږ دا دین زمونږ نه ګډ وډ شي د صحیح دین نه واوړو نو هلته هغه کوم حق پرست عالم چې لګیا دی او کوم چې عالم دی د هغه په بیان کې خو شیطان تا منع کوي چې مه اوره دلته شیطان ستا مرسته کوي واوره نو دلته به کسان ډېر نه وي که نه لږ به ډېر به یو وجه دویمه د عوامو هم د مختصرې لارې خوښې دي د عوامو کومې لارې خوښې دي مختصر لارې لکه 300 پیرې دا ذکر ووایه 15 لکه ګناهونه وبخلی شو پکې 10 لکه نیکیانې دي جنت ته به هم ننوځي او رزق به دې هم برکتي شي نو دې نور څه غواړي دې د بل چا بیان باندې څه کوي هغوی راشي د 100 منټو کار دی او قصه ټوله ختمه نو د دوی دا مختصر دا شارټ کټ لارې خوښې دي اوس بل طرف ته چې ورته ته دا وایې چې نه دا به ته ګورې چې دا پیغمبر نه ثابت دي که نه دي ثابت داسې کار مه کوه چې په دین کې راوړوي دا اوږده کیسه ده دغه مه ځېري وړوکی کتاب خرڅېږي په کوم ځای کې خرڅېږي په ګاډۍ کې اکثر په دې مارکیټونو کې دا ګاډۍ وي که په دې ګاډو کې خرڅېږي چې په هغې باندې نه د مکتبي نوم شتي نه چا لیکلی دی د هغه نوم پې شتي هېڅ نه
خو جي دعاګانې او اذکار هغه د ځان سره جیب کې اخودی هغه بار ټیم راځي او بیا چې د کم درود چلیږي د پلانې درود د او را بشي ان شاء الله دا ما به د کتاب کې را جمع کړي د صحیح درود چې کوم د پیغمبر نه ثابت او د دغه تذکره به مرایشي دا چې ځان نه درود جوړ کړي او په دې گاډو کې د کتابونه خرڅي دلته د ځان سره راوړي به بازو کې جیبونو کې خو دې موږ لیدلی نو که نور سنینو سورت یاسین به دومره پیدا کړی داسې د ګوتې د سر امره هغه به د ځان سره خو یو قسمه ټوغه د استهزاء د دې منطق کې چې موږ سورت یاسین دی راغسته دا ته وې نه دا ته یادې نه ته یې تفسیر ځکه نه ولي و چې جی مصیبتونه را باندې راځي ټول بس دې دغه خبره د دنیوي لالچ او سوچ چې زما باندې صرف مصیبت نه راځي نور الله راضي کول علم زیاتول جنت ګټل ځان د جهنم نه بچ کول دې طرف ته سوچ نشته سوچ دا دی چې زما رزق پراخه شي غټه مسله ده ولې چې دې سوچ په نه معلومه چې دا تنخواه مې ډېره شي او د دې مصیبت نه بچ شم او بد نظر نه بده کې څو خبرې چې دي لکه الله یاد کړي د پاره چې الله ته وبخي الله پتا باندې رحم وکړي الله یاد کړي د پاره چې ستا دنیا او آخرت خېستې شي الله یاد کړي د پاره چې تا ناراضي شي الله یاد کړي د پاره چې تعالی جنت ترکی صحیح ده دا نوري خبرې مو صحیح دي درته ملاویږي او ته به سیده کې سوچ نه کې ته الله یادول الله د مصیبتونو نه ساتي ته الله یادول الله ستا په بدن کې په بچو کې په رزق کې په هر څه کې برکت اچوي